السلام علیکم ملګرو ټول افغانستان کرکټ فینس ته ټول افغانستان کرکټ مینوال ته ډېر مبارک شه. یقینا چې افغانستان ټیم بهترین پرفارم شو کو په بالینګ کې که دغه سکور ته موږ وګورو نو دغه سکور په دغه وکټو باندې ډېر زیات یو نیم سکور چې وشي دغه ډېر زیات سکور خو افغانستان دوه پلیرانو په بیټینګ کې بهترینه کارکردګي شو کړې که دغه دوه هلکانو په بیټینګ کې ښه پرفارم نه وی کړی نو افغانستان ټول ټیم به په 90 سکور باندې اوټ وي او نن به افغانستان ټیم دغه میچ هم بایللی وي او سیریز به هم ترلاسه ورکړی وي. خو د محمد نبي او د صدیق اتل په بهترین پارتنرشپ باندې چیرې او یا اتیا پارتنرشپ یې وکړو په سخت ټیم کې سکور وکړل. نبي 9 سکور وکړل، صدیق اتل 15 وکړل. که صدیق اتل رن اوټ شوی نه وي نو بیا به هم صدیق اتل به نیمه سریزه والی وي او افغانستان سکور به تقریبا چیرې هغه ایسار شوی وي 180 پورې به 180 پورې به افغانستان سکور تللی وي. خو بیا هم صدیق اتل او محمد نبي چې کم پارتنرشپ وکړو کم دواړو بهترین بیټینګ وکړو د افغانستان ټیم د مشکلاتو نه بچ کړو او د افغانستان په ټوټل کې ډېر اهم کردار ادا کړو. 102 سکور ایرلینډ ټیم ته ورکړل چې په دغه وکټو باندې د راشد خان پښتون کې افغانستان ټیم بیا ان شاء الله کولی شي چې دغه شان وکټو باندې افغانستان ټیم میچ وګټي چې راشد خان موجود وي ان شاء الله. بالکل راشد خان ډېر بهترین بالینګ وکړو. که راشد خان بالینګ ته موږ وګورو په 4 اوور کې صرف او صرف 14 سکور ورکړل او 4 وهمي وکټې واغستې. که دغه شان ننګري خروټي ته موږ راشو نو په 4 کې 3 ورکړل 2 وکټې واغستې. محمد نبي په 3 کې 14 ورکړل 1 وکټې واغسته. نوین چې په تیر میچ کې بیکاره بالینګ کړو او ډېر زیات تقدمونه پکې کړل چې نوین د لاسه دغه میچ لاړو د ګروبت د لاسه دغه میچ لاړو نو نوین نن ډېر بهترین بالینګ کړی په 4 کې 3 سکور وکړی دي کوم وکټ یې نه اخیستی. نو ټول افغانستان کرکټ فینس ته ټول افغانستان کرکټ مینوال ته یو ځل بیا هم ډېر مبارک چې افغانستان په بالینګ کې هم بهترین پرفارم شو کو په بیټینګ کې صرف او صرف دغه دوه هلکانو شو کو بلکې راشد خان نه هیرو چې صرف او صرف په 2 بالونو باندې 15 سکور وکړل. د راشد خان سکور هم په کې ډېر اهم کردار ادا کو. که راشد خان مطلب زره اوټ شوی نو بیا هم افغانستان دغه میچ نشو ګټلی د محمد نبي او د صدیق اتل په سکور باندې. خو اول محمد نبي او صدیق اتل کار وکړو وروسته بیا راشد خان کار وکړو نو بهترین پرفارم شو کو افغانستان ټول ټیم. نو فائنل میچ چې کوم دی د ایرلینډ او د افغانستان دریم ټي 20 فائنل میچ چې کوم دی هغه سبا همدغه وخت باندې دی همدغه 9 بجې 3 بجې پاکستان وخت مطابق افغانستان وخت مطابق په شروع کیږي. په دې میچ کې کوم ګیپ نشته دی مطلب کوم چټي پکې نشته دی سبا له همدغه ټیم باندې شروع کیږي. نو افغانستان ټیم بهترین پرفارم شو کو 115 سکور ډېر غټ هدف په دغه وکټ باندې د راشد خان پښتون کې یقینا چې راشد خان افغانستان ټیم سره افغانستان ټیم ان شاء الله ډېر میچونه وګټي. افغانستان کرکټ مینوال ته بیا هم مبارکي در کوم چې بهترین پرفارم شو افغانستان ټیم هم په بالینګ کې هم په بیټینګ کې او دغه شان کارکردګي په کار د لکه څنګه چې نن وکړه د تیر میچ په شان نه. نو دعاګانې وکړو د افغانستان د بریا په هیله باندې چې سبا افغانستان فائنل میچ هم وګټي او دغه سیریز کې افغانستان ټیم دغه ته ماتې ورکړي ایرلینډ ته ماتې ورکړي او دغه سیریز په خپل نوم باندې کې او دغه سیریز افغانستان ټیم وګټي او دغه کپ افغانستان ته راشي. که تاسو هم د افغانستان په دې بریا باندې په افغانستان په دې ګټه باندې خوشاله شوي وئ چې ټول هلکانو ښه پرفارم وکړو په بیټینګ کې په بالینګ کې زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کوئ او نن خو یې سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ ضروري شیر کړئ چې افغانستان میچ ګټلی ټول ملګري خبر هم شي او خوشحاله هم شي او زموږ یوټیوب چینل ته سره وزټ وکړئ لاړ شئ هلته هغه سره سبسکرایب کړئ. معذرت غواړم ډېر زیات یوټیوب چینل کې زموږ ملګري لږ کم دي چې هلته هم زیات شي نو همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي په نوم باندې د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.